طالبان غواړي په برلین کې پر افغان سفارت خپل بیرغ ورپوي او د جمهوریت بیرغ ښکته کړي. د جرمني ARD ټلویزیون په خپل ریپورټ کې ویلي د طالبانو حکومت فکر کوي چې د برلین د ګرونوالډ په ټاونوس کوڅه کې د افغانستان د سفارت پر ودانۍ د اسلامي جمهوریت له درې رنګه بیرغ سره د طالبانو سپین بیرغ ودروي. همدارنګه پلان دا دی چې د سفارت نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت پر ځای د افغانستان سفارت باندې بدل شي. تر اوسه په جرمني کې د دې بدلون په اړه هیڅ رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی افغان لوري ته څرګنده کړې چې تمه لري سفارت به د اسلامي جمهوریت نوم او نښې لا هم وکاروي، خو جرمني د دې بدلون پر وړاندې قانوني اقدام نشي کولی. د هامبورګ پوهنتون د نړیوالو حقوقو متخصص مارکوس کوزور وایي هیڅ حقوقي بنسټ نشته چې یو خپلواک هیواد د هغوی د سمبولونو له کارولو راوګرځول شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.